د امریکا او اسرائیل د بریدونو له شدت سره پر ایراني رژیم ساحه تنګه شوې او داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو ورځو کې د دغه رژیم بشپړه تسلیمي هم رامنځته شي. د امریکا د جګړې وزیر هم وایي د ایران حکومت تر هغه ډیر کمزوری دی چې واشنگټن مخکې اټکل کړی و. Will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ هم اعلان وکړ چې د ایران حکومت پر وړاندې روانه جګړه پای ته نږدې ده او دوی پکې بریالي شوي دي. که څه هم امریکایي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران توغندیز بریدونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي، خو د سیمې هیوادونه لا هم ویره لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ایران د انقرې هغه خبرداریو ته پام نه دی کړی چې د بریدونو د درولو غوښتنه یې کړې وه. هممهاله سعودي عربستان اعلان وکړ چې له اوکراین سره یې د بې پلوټ الوتکو ضد دفاعي سیستمونو د ترلاسه کولو هوکړه کړې ده. قطر هم ویلي چې نن یې څو ایراني بې پلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. خو بل پلو ایرانی چارواکي لا هم د جګړې ډول غږوي. Talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. د ایران پر وړاندې د امریکا او اسرائیل د ګډو ځواکونو له بریدونو شاوخوا 10 ورځې تیریږي او ایران په دې جګړه کې درنه تلفات ګاللي، خو د تلفاتو کره شمېر لا نه دی څرګند. اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. په مقابل کې امریکا اعلان کړی چې په دې جګړه کې یوازې 2 سرتیري له لاسه ورکړي دي.